د طالبانو درې زبردست اقدامات د افغانستان جوړولو ته یې کار ویلی دا چې څنګه، نو جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په یو شمېر برخو کې د ستونزو سره سره د طالبانو یو شمېر کارونه داسې دي چې د خلکو زړونه ورسره خوشحالیږي. د بیلګې تازه اقدامات یې دلته تاسو سره شریکو. لومړی، کابل ښاروالۍ په شهرنو کې له څراغونو جوړ د تونل په بڼه د ښاري ښکلا سمبولونه نصب کړل. کابل ښاروالۍ وایي د کلتوري چارو ریاست په هڅو د روژې مبارک میاشت په مناسبت د ښاري ښکلا 12 څراغونو جوړ شوی تونل ته ورته سمبولونه د شهرنو، پارک او مطبعې په څلور لارې کې نصب شول. کابل ښاروالۍ ویلي دغه تونلونه 1214 متره اوږدوالی لري چې په رنګارنګ څراغونو ښکلي شوي دي. مسؤلان زیاتوي د کار ښاري ښکلا نوره هم زیاته کړې او د ښاریانو لخوا یې تود هرکلی شوی دی. دوی زیاتوي د ښار په بېلابېلو برخو کې د ښاري ښکلا سمبولونو په جوړېدو د خلکو په رواني لید کې د پام وړ بدلون رامنځته شوی دی. دوهم، د هرات ولایت د کانونو پټرولیم ریاست وایي چې د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو کان د استخراج چارې پیل شوې. د یادو مسؤلینو په وینا اوس مهال هرات کې د 9 کانونو د استخراج چارې روانې دي او سلګونه کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. دریم، د بلخ ولایت د اوسپنې پټلۍ ریاست مسؤلین وایي په وروستي 1401 کال کې د ریاست د عوایدو له زیاتوالي خبر ورکوي. د دوی په وینا د دې ادارې عواید د تیر کال په پرتله 33% زیات شوي دي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین د اوسپنې پټلۍ د نورو نقلیه وسایطو پرتله د صادراتو وارداتو په برخه کې خورا مهمه بولي. د بلخ اوسپنې پټلۍ ریاست د شمیرو له مخې په وروستي کال کې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ له لارې 2 میلیونه او 600,000 ټنه بېلابېل توکي هېواد ته راوارد شوي او 700,000 ټنه کورني توکي بهرنیو هېوادونو ته صادر شوي دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.